و اسلام آباد ته دارنګه ولکه وګورم چې د بل لور به ډاکټر ریټایر کېږي زما خور به د غوا په غوجل کې ولاړه څپاړې پر دیوال وي داسې ولکه درته وګورم ما به سیال بولې ما به د وطن مالک بولې زما خور زما لور زما مور به سیاله بولي پاکستان زنده باد دا خبره زه واضح کوم که د جرګې خوښه ده که نه ده خوښه موږ پښتانه په پاکستان کې د غلامانو رنګ قطعا نه اوسو قطعا نه اوسو نه پر چا بالادستي کوو نه د بل بالادستي منو خلک به ډېره خوا باده کي ما یو ورځ په اسمبلۍ کې ورکړو نارې کې والله وباسي دا واحد ملک دی چې مړي د ازادۍ باد شي پر 14 اګست باندې هره ورځ ډولونه وهل کېږي وایي ازادي ده ازادي نه ده راغلې ازادي نه ده راغلې په دې ازادۍ کې موږ ته برخه نه ده راکول شوې ډیورنډ لیکه د افغان او انګریز منځ کې په زور ختلې لیکه ده لکه څنګه چې خلکو وویل ملګرو وویل دا افغانستان یا افغانانو نه ده منلې لیکن لیکه ختلې ده د زور لیکه زموږ په څپو کې هم ګرځي دې پروا نه لري لړغوزی ته ګرځه لړغوزی زما زوی صبر راوړې که خدای کوم ته ګرځه ګزارې کوم سړی رالی مسافر و پر یو کلي رالی خو ژمی دی ذکر یخه ده بده ورځ ده یا دې سپی په مخه کې دی و مځکه ته چوک شو چې کاڼي راواخلي مځکه یخه وه کاڼي په مځکه پورې مښتي وو ده ویلی څه د خرو کلی دی سپی یې له کړي د کاڼي یې تړلي زموږ استادانو کاڼي بند دي دوی یې لدي پروا نه لري دوی یې لدي خپل ګزاره به کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې په جنوبي پښتونخوا په دې مرکزي ښار کې راغونډ شوو د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو د مختلفو سیاسي پارټیو کارکنانو د وطن عالمانو ښاغلو شملورو پښتنو ورونو ما خو ډېره خوا دې وکښه د پرون راسي زیارتواله سره په جنګ دی چې ته به وینا کوې ما ویل زه د خلکو دا اورم بیا به بله ورځ وکړو و چې و د خامخا به خبره کوې خیر خبرې به خود کې عاجزانو ډېره د خوشحالۍ ورځ ده پښتانه چې پرنګی دلته راغلی دی نور زړې خبرې پرېږدو چې پرنګی دلته راغلی دی موږ یې اتفاق ته نه یو پرېښي په بدیو په بدرنګیو سره اخته کړي یو لیکن د دوی هر څه د بدماشیو د رشوتونو باوجود نن عاجزانو په دغه کوچني ځای کې د اول کتار چې اوس حساب کې د اول کتار داسې د اول کتار چې حساب کې په دې کې کم از کم د پښتانه 12 ټبره ناست په یوه کتار دا پر دوی داسې لګېږي لکه پر شیطان باندې لا حول ولا قوت چې پښتانه خاصې پر یو ټغر سره کښېني پر دوی زلزله راځي د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ بله ګناه نشته پښتونخوا ملي عوام پارټۍ دا خور ور کام دا چې دوی وایي کام نه دی دلته ملګرو ځینې خبرې وکړې په هغه به غېږو وختونه وخته دی مازدیګر و ماښام پر لګړ دي ورونو پښتانه چې پرنګی دې سیمې ته راتلی پښتانه په دې سیمه کې سیال درولی و ایران یې پر شا تمبولی و دا بده خبرې خو تاریخ دا دی ایران یې پر شا تمبولی و دا موجوده ګډ پاکستان د ده نیوکې وې دا دوه کشمیره دواړه پنجابه یو د دې سردار صاحب پنجاب یو مسلمان پنجاب دا دواړه د پښتانه ګورنرانو په لاس کې وو دواړه کشمیره ما اوس یې نوم هېر دی د کلي تربور والا کوزی و دغه ګورنر د کشمیر نو پرنګی چې دلته رالی عزیزانو سړی به د مدعي څه ګیله نه کوي
فرنګی چې دلته راغلی دی په دې پوهېدی چې د پښتانه طاقت مات نه کم، چې د پښتانه باچي ماته نه کم، د پښتانه زور ونه کاږم، زه پر دې علاقې حکومت نسم کولی. دا موږ ته چې څه بدې راپېښ دي دنیا چې پر ډغره ځلوي خامخا په دې کې په 1961 کې چې احمدشاه بابا دلته ملګرو ذکر وکړي، شاه ولي الله ورته وویل چې موږ په تکلیف یو، مرهټه زموږ لیونې سوي دا علاقې په مخه کړي دي، اسلام او مسلماني په خطره کې ده. نو چې احمدشاه بابا کیسه اوږده دغه زه نه کوم چې دغه ته شکست ورکړي، دا وخت فرنګي صرف بنګال نیولی و. بنګال هم داسې نیولی و چې مسلمان سراج الدوله وزیر په پیسو یې رانیوی، د پلاسي په جنګ کې هغو جنګ نه وکړي، بنګال کلایو ونیوی. لارډ کلایو د لندن نه په کوڅو کې جنګونه کوي، لنډهار و د کوڅو، انګریز ګرد لنډهر دلته راوستلی شو، بل ځای جنګېږي، دلته جنګونه وکړي. دغه لنډهر د بنګال و میر جعفر ته پیسې ورکړې، د سراج الدوله ګورنر و، زرګونو زورور پوځ و، هېڅ حرکت یې نه وکړي، لاس یې پر سر کړه، بنګال فرنګي ونیو. دغه رنګه ټیپو سلطان غازي ته هم د ده یو وزیر د انګریز په پیسو دوکه ورکړه، دی یې ور په نښه کړي، ټیپو سلطان ولاړې فرنګي میسور ونیوی. د یوه نوم صادق و، د بل نوم جعفر و. پر هغه باندې بیا فارسي شعر جوړ شوی دی، زموږ علما خو چونکې وایي فارسي، هغه به پوهېږي، د نوې زمانې ځوانان فارسي نه وایي، نو هغه وایي جعفر از بنگال و صادق از دکن، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگ دین، ننگ ایمان، ننگ وطن. نو عزیزانو دا جعفر و روشی، صادق و روشی د هر چا په سپو کې، زموږ په سپو کې هم ګرځي دي، پروا نه لري. ژړغوزی ته ګرځه، ژړغوزی زما زوی صبر راوړي که خدا کول، ته ګرځه ګزارې کوه. بل جنرال موږ په داسې وطن کې زندگی کوو. د شیخ سعدي خو ډېر عالم سړی و، ګلستان بوستان دا ډېر وخت بعد بیا عالمانو د دین په دغه کې د مسجد په کورس کې شامل کړي. د دې کتاب ما خیال د دنیا په 18 ژبو کې ترجمه شوې ده، د ګلستان په هغه کې کیسې دي. زه به په اشارو خبرې کوم، ډېر خبرې چاپ نسم کولی، شرمېږم، ځانه شرمېږم. نو هغه کې دی وایي چې یو سړی رالی مسافر و، پر یو کلي رالی، خو ژمی دی، ځکه یخه ده، بده ورځ ده، یا دې سپی په مخه کوي. دی و مځکه ته چوغ شو چې کاڼي راواخلي، مځکه یخه وه، کاڼي په مځکه پورې مښتي وو. ده ویلی څه د خرو کلی دی، سپي یې ایله کړي دي، کاڼي یې تړلي. زموږ وروستیو عزیزانو کاڼي بند دي، دوی یې لدي، پروا نه لري، دوی یې لدي، خپل ګزاره به کوو. در اتفاق در اتحاد بیا د رښتیا خبرې نه څوک مخه نیوی سي، نه څوک مخه راګرځولی سي. عزیزانو موږ پاکستان ته ملګرو د افغانستان خبره وکړه، افغانستان موږ وطن دی، لا مو نیولې تر اباسین، لکه ما ستا ټول مول فرنګی راغلی. نو چې احمدشاه بابا خبر راسه پاته شوه چې احمدشاه بابا مرهټه ووهه، د بنګال کلای و لندن ته وویل چې موږ څه وکړو، دا کور خراب خو راغلي دي، موږ څه وکړو؟ ورسو، سلام یې وکړو، غم ورکړو، که شا ولاړ شو که جنګ وکړو. هغه ورته وویل چې احمدشاه بابا تر څو په لندن کې وي، په دلي کې، بس چې ده ویل هغه به منئ، چې ده ویل که ده ول خطبه ده پر چا پر نامه خطبه به وایاست، که ده ول غم راکړئ غم به ورکوئ، کار به نه پلرئ. بیا چې احمدشاه بابا روان شو کلي ته، وطن ته، دوی و دغه ته ولیکل لندن ته چې وروره که ستاسې دا خیال دی چې موږ به دا یو هندوستان خورو یا به پر مخ ځو چې د افغان حکومت د احمدشاه بابا زور موږ مات نه کړو، موږ هندوستان نس خوړی. نو بیا هغه ورته وویل چې د هرې خوا چې کېږي
نو د ایران سره لار جوړه کړله ایران او فرنګۍ سره ملګري سو زموږ د وطن مشکلات را ډیر سو دا کیسه اوږده ده ګنټې غواړي فرنګۍ نور زموږ ګډ چې زموږ وطن یې خواړه د کوته به راتلل په درو راشوه کېدل فرنګۍ د کښې را روان سو د دریای سیند خوا را روان سو اول د افغان جنگ پر دې پیښ سو چې د سیک دا زموږ سردارجي د دوی ډېر زورور سړی و رنجیت سینګ ډېر ښاغلی سړی و چې د سیک په کومک د انګریزانو په کومک سیک پېښور له دغه را پرې کړي د افغانستانه پر دې زموږ اول جنګ شروع سو لومړی افغان جنگ دلته یو بډي پروفیسر وکړو ملګري ذکر وکړي اول جنگ د پېښور پر سر وسو څلور کاله فرنګۍ په دغه کې و بیا بغاوت وسو بیا فرنګیان خواران په ډېر ناترسي مړه سو کډې راوکې افغانستان خلاص څلور کاله بعد دویم جنگ چې څه وخت فرنګۍ د بولان د خوا زموږ د ماماګانو په سلایه کومک راغلی کوټه یې ونیوله پر دې باندې دویم د افغان جنگ شروع سو شیر علي په وخت بیا درېیم ذکر شاه وکړي د دغه جنګ و د امان الله خان و د سکاویان معجزانو موږ له کښې افغانستان را پرې کاوه کشمیر یې له موږه واخیستی سند یې له موږه واخیستی بلوچ یې له موږه واخیستی اخر راغلی کوټه ته ودرېدل کوټه یې ونیوه پر کوټه باندې بیا لوی جنګ په افغانستان کې وسو بیا په ګندمک کې شکست خورده باچا انګریزانو مجبوره کړئ دا علاقه یې و دغه ته ور ولیکله و فرنګي ته د ګندمک په معاهده کې پښین تل چوټیالي لورلایي بیا د پسولانو مسخیل و هرنایي و دا یې را پرې کړه موږ د چا سره نه یې پاته سوي افغانستان د اخري ټوکړه زموږ وطن و چې په زوره یې را پرې کړه دلته یې وتړله د انګریزي افغانستان پر ځای یې انګریزي بلوچستان نوم ورکړ دا زموږ په غاړه تر اوسه پورې زړېږي او دا یې د کمیشنر صوبکه چیف کمیشنر رابرټ سنډیمن دغه زموږ سټاف کالج دا نن چې خلک پر ګایېږي دا کوټه دا مځکې له بکاسي پښتنو څخه واخیستې سټاف کالج یې پر جوړ کړئ دغه ګورنر هاوس یې پر جوړ کړئ دغه نوی ښار یې جوړ کړئ دا د 1809 خبره ده نور زه پر مخ نه ځم پر مخ خبره به دا کوو موږ افغانان یو دلته اورنګزیب خان هم ځینې خبرې وکړې په دې دغه کې جواب نه ورکوم دی زموږ مېلمه دی او ما ویلي موږ قربانۍ ور څوک شر څه وایي خو دا به زه درته په کراره وایم په سوکه ده چې ته خبرې وکړې زندهباد موږ ته ځینې خبرې له دښمنه پیښې دي ځینې خبرې زموږ له خپلو کوتاهیانو پیښې دي افغانستان یې وکړي دا لیکه پر دې منځ کش کړه ډیورنډ لاین په یوه خبره پښتنو عزیزانو به ځان پوه کوو دا یوازې لیکه نه ده چې د خلکو سره پر جنګ دی ډیورنډ لیکه د افغان او انګریز منځ کې په زور ختلې لیکه ده لکه څنګه چې خلکو وویل ملګرو وویل دا افغانستان یا افغانانو نه ده منلې لیکن لیکه ختلې ده د زور لیکه دغه رنګه د پاکستان او د هندوستان پر کنټرول لاین باندې جنګ دی نه یې مني یو وایي دا دی بل وایي دا دی دغسې د همالیا د غرو په څوکو کې د هندوستان او چین هم پر یو لیکه سره کش و بګیر دی دا یوازې دا خبره نه ده چې دلته کش و بګیر دی اوس ځینې ملګري داسې خبره وکړي ځینې خبرې به نن ښکاره خو پروا نه لري پاکستان یو ملک دی دلته پښتون بلوچ سندی سرایکی پنجابی پر خپل خاور پراته دي دا هر چا پلرنی وطن دی دا هر چا پلار و نیکه ورله ګټلی وطن دی دلته موږ د چا په زور د چا غلامان نه یو نه موږ څوک بادار دی نه موږ د چا مریان یو دا ملک جوړ سو هر رنګه چې جوړ سو په 1940 کې پر 14 اګست باندې هر ورځ ډولونه وهل کېږي وایي ازادي ده ازادي نه ده راغلې
ازادي نه ده راغلې په دې ازادۍ کې موږ ته برخه نه ده راکول سوې 14 اګست 1940 پرنګی تللی دی بیا د پاکستان حکومت جوړ شوی دی په دې کې هغه ازادي چې خلک ازادي ډېر زورور شی دی موږ نه پوهېږو یو شی چې تا لیدلی نه یې ته به پوهېږې نه چې ازادي څه شته لکه اوس ړانده ته چې وایې کرک نو ته به ورته ګڼې د رنګ حساب دی نشي کولی د دغه حساب نشي کولی بیا به واداش کوچنی مشوکه د داسې دی بیا داسې دی یا پیل ورښیې چې پیل داسې دی دونه اوږد شونډې زړېږي د خوارکي خو نه لیدل دي نه شي تاوان دا دی په دې به خلک خوا نه بدوي د پاکستان خلک یو هم نه په ازادي پوهېږي نه یې لیدلې ده ازادي چې قومونه اخي د وینو په دریابو کې تګ کوي د وینو دریابونه یي بچیان مري لمسیان مري نیکهګان مري وطنونه مري بیا سړی ازادي ته رسېږي دا واحد ملک دی خلک به ډېره خوا بده کړي ما یو ورځ په اسمبلۍ کې ول ګردو نارې کوي الله وباسي دا واحد ملک دی چې مړي د ازادي باد شوي ازادي دپاره سر نه دی ورکړی هاي چې موږ کډې بارولې هاي سیکار خواران تله دورې موږ وژلو موږ راتلو دې خوا ته موږ باندې زموږ ډنګر عزیزان دا راتله دوی یې لالول بس موږ به دلې جوړ کړو یهودي همې ازادي کې دنیا ہوئے حیران ای قائد اعظم تیرا احسان و احسان نه موږ جنګ کړی د ازادۍ دپاره نه موږ ازادي پېژنو ازادي که پېژني دغه شلور پښتانه یې پېژني بل هېڅوک نه پېژني ازادي دلته یو مخیزه ازادي که پښتون کام په سر و په مال په هره کوڅه کې په هره شله کې په هر مانده کې نوی جنګېدلی اویا کاله د فرنګي دغه نوی پر شا تمبولې نه دلته ازادي راتله نه چا موږ ازادولو ازادي دلته د پښتانه د اویا کالو د جنګ په نتیجه کې راغلې ده بیا یو لیکه کښل سوې ده بیا موږ دلته پاتې شوي یو هغه افغانستان دی موږ یو ملک وو بیا د زور لیکه وکښل سوه موږ دوه ملکه یو موږ یو قام یو چې په دوه ملکونو کې یو اوس به موږ څه کوو هغه مې د پلار نیکه ادره ده هغه مې د پلار نیکه عزت دی هغه مې د پلار نیکه لونګۍ ده اوس ما د پاسه پوښتنه ما یوه ورځ دغه ته وویل یو کانفرنس و مخامخ ستاج عزیز ناست و ما ستاج عزیز ما په یو خبره پوه کړی چې ستا تقریر ور راسي د ما پېژنې په خبرو پوهېدی چې زه څه ورته وایم ما ورته وویل زه زما کشری ورور موږ په پاکستان کې پیدا شوي زما مشر ورور زما بل مشر ورور زما مشر خور دا په هندوستان کې پیدا شوي زما پلار او زما اکا دواړه په هندوستان کې پیدا شوي زما د پلار پلار زما د پلار نیکه زما د پلار ورنیکه زما د پلار بل نیکه ګرد په افغانستان کې پیدا شوي دي په افغانستان کې ښخ زه پاکستان کې پیدا شوی یم مشر ورور په هندوستان کې پیدا شوی دی پلار نیکه ورنیکه تر نیکه په افغانستان کې پیدا شوي دي د هغو په جنګو کې اوسېدلي دي د هغو په ازادۍ کې اوسېدلي دي موږ اوس څه بلا یو موږ څه شي یو زه ځان ته څه شي ووایم